السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې تاسو په ویډیو کې خپل سونډ بدل کړئ. دوستانو که چیرې تاسو ویډیو ریکارډوئ یا تاسو له مخه ویډیو ریکارډ کړې وي، که چیرې تاسو غواړئ چې د هغه سونډ ور بدل کړئ، تاسو هغه اواز بدل کړئ، د بل چا په اواز یې واړوئ، تاسو یې ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم اوله واري دلته دی تاسو ته وایي تاسو د څو کلو یاست. دلته به دوستانو تاسو 18 ایئر روښه یاست اور مور، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دغه به تاسو اوکې کړئ. نو کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو اوکې کړئ، دغه رقم ګوره دلته سټارټ پروسس. نو کله چې تاسو ګوره سټارټ پروګرس باندې کلیک وکړئ، نو دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دلته ریکارډ مووي ده او چوز مووي ده. نو ګوره دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې اوس ریکارډینګ وکړئ او د هغه سونډ ور بدل کړئ، هغه تاسو دلته کولی شئ. او که چیرې تاسو له مخه ویډیو کړې وي او تاسو غواړئ چې د هغه سونډ ور بدل کړئ، هغه بیا تاسو په چوز مووي کې کولی شئ. نو ګوره دوستانو له ما سره مخته یوه ویډیو پرته وه، زه غواړم چې د هغه سونډ ور بدل کړم. نو هغه تاسو څنګه بدلوئ؟ تاسو بیا څنګه بدلوئ؟ دلته به تاسو په چوز مووي باندې کلیک وکړئ او که کوم پرمیشنان تاسو ته راواړول هغه ټوټل به تاسو الاو کړئ. نو ګوره دوستانو تاسو به هغه ټوټل پرمیشنان الاو کړئ. کله چې تاسو هغه پرمیشنان الاو کړئ، دلته به تاسو راسئ د موبایل په ګیلري باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو د موبایل په ګیلري باندې کلیک وکړئ، دلته زه راځم دغه ویډیو ورښیم چې زه غواړم چې د دې ویډیو سونډ ور بدل کړم. نو دغه ایډز به دلته تاسو کلوز کړئ. کله چې ګوره دوستانو دغه ایډز تاسو کلوز کړئ، تاسو به په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ، اوس دغه ټوټل سونډونه دي. اوس که تاسو غواړئ چې هر سونډ په ودروئ، یعنې تاسو غواړئ چې دا سونډ په بل سونډ بدل کړئ، هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. صرف به دوستانو تاسو هغه سونډ ور وښیاست او هغه سونډ به بدل شي. نو ګوره دوستانو زه راځم، زه دلته دا سونډ ورښیم. کله چې تاسو په هغه سونډ باندې کلیک وکړئ، هغه سونډ به بدل وي. نو ګوره دوستانو هغه سونډ به تاسو بدل شي. ګوره دا اوریجنل سونډ دی او دا د امیر سونډ دی. نو دوستانو تاسو غواړئ چې هر سونډ ته ودروئ، هغه سونډ دلته تاسو په درولی شئ. دغه یې اوریجنل سونډ ده او دا نور بعد کې افیکټسونه دي، فیمیل افیکټس او د هغه رقم نور افیکټسونه دي. که تاسو غواړئ چې هر افیکټس په ودروئ، هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره په درولی شئ. کله چې تاسو افیکټس په ودروئ، بیا به دوستانو تاسو راسئ په سیو بټن باندې به کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو زه د ایمیل والا په دروم او د هغه رقم تاسو په سیو بټن باندې کلیک وکړئ او دغه ویډیو به ستاسو په موبایل کې سیو نو دوستانو تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې د ویډیو سونډ ور بدل کړئ. نو تاسو که غواړئ چې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، دغه تاسو لینک ما تاسو ته د دې په ډسکرپشن کې درکړی ده، د هغه څخه یې تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ډاونلوډولی شئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.